د کونړ امنیه قومندان نن په یوې مطبوعاتي ناسته کې رسنیو ته وویل په ترلاسه کړو وسلو او مهماتو کې 6 میله کلاشینکوف، 2000 فیره د پیکا، 550 پیره د داشکې او 21 فیره د هوان مرمۍ شامل دي. دا کوم مهمات چې دلته تاسو وینئ دا د امنیه قومندانۍ د کشفي ارګانو په هڅو او کوشش باندې ترلاسه شوي دي او د شګل ولسوالۍ له مربوطاتو نه ترلاسه شوي دي چې دغو مهماتو راجمع کول دا د نظام مسؤلیت ده تر څو پورې چې د خلکو امنیت خوندي سي او هغه د بیت المال شان سي غیر مسؤلو کسانو سره دی هغه بیت المال ته وسپارل سي. امنیه قومندان په دغه مطبوعاتي ناسته کې ویل په تیرو 6 میاشتو کې دغه ولایت کې بېلابېلې 211 جرمي دوسیې څېړلي او په تړاو یې 511 کسان نیولي چې د پوښتنو او ګروېږنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. موږ دلته موږ ترتیب او اصول داسې دي چې کوم مجرمین په کومه برخه کې ونیول سي هغه موږ دوسیه ورته جوړوو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو. نور دغه مسؤلیت ده چې د جزا په برخه کې د قومندان په خبره د خپلو ګټورو امنیتي پلانونو پر اساس توانیدلی چې دغه ولایت کې د جنایي جرمونو او خپل سرو غیر قانوني کړنو په ګراف کې د پام وړ کموالی راوستی.